اکثر که مونږ تاسو سوچ وکړئ زمونږ ستاسو زندګۍ کې هماران پیدا شي او مونږ یې پیژنې هم نه چې دا ولې پیدا شول او دا به ختم کړئ څنګه. که د دې پیژندنه کول غواړئ دا ویډیو تر اخره وګوره او چینل هماها در سره سبسکرایب کړه. ها یو ځل یو جینۍ وه چې هغې به د مارانو سره ډیره زیاته مینه کوله. یو ځل یې داسې وکړل چې بازار ته لاړه او بازار کې ځان له ورکوټې مار واخیستو او هغه مار چې کله کور ته راوړو د دنیا په سطح به قیمتي خوراک چې کوم و دغې جینۍ به ورکوو او ځان سره به یو کټ کې ښه څملو. داسې وخت تېرېږي هغه مار غټ شو. چې هغه مار غټ شو او اکدم یې خوراک بند کړو. یوه ورځ جینۍ ورته صبر وکړو چې میبي دا به سبا خوراک سټارټ کړي او سبا چې سټارټ نه کو هغه جینۍ ورته په دویمه ورځ صبر وکړو چې میبي دا به سبا خوراک سټارټ کړي. سبا یې هم نه وکړو. حتی چې دریمه ورځ انتظار ورته وکړو او په دریمه ورځ هم خوراک نه و. په څلرمه ورځ چې د جینۍ وختي راپاڅېده یو غټ سپیشلیسټ ډاکټر لیبوت هغې ته وایي چې دا زما مار دی او په ما ډېر زیات ګران دی. زه یې په کټ کې یو ځان سره هم سملومه خو پته نه لګي دا څلرمه ورځ ده چې خوراک یې بند کو او زه خو ډېره ډپریشن کې یم ځکه چې ما سره یو ځای لکه یو د بچي په شان وخت تېر کو او د بچي په شان مې مینه ورکړه. هغه ډاکټر ورته وایي چې دا مار چې کوم دی چېرته ستا وجود سره خو نه دی نږدې شوی. هغه جینۍ ورته وایي چې شپې زه اوده ومه چې د ده خوله چې کومه وه زما په لاس ولګېده او هغې نه بد کېده خوراک د سحر چې راپاڅېدم د خوراک بند کړی و. اوس دې ته پته نشته چې د مار ما سره څه کوي. هغه ډاکټر ورته وویل چې ها او ته د مار سره څومره مینه کوې. هغه ورته وویل چې زه د خپل ځان نه هم مینه ورسره سوا کوم. نو ډاکټر خاموشه شو. ورته ویل چې په کومه ورځ چې دی ستا وجود سره ټچ شوی دی د هغې وخت کې ګیس کولی ته مطلب اندازه یې اخیسته چې دا به زما په هیټه کې راشي او که نه او دا اوس ستا د خوړلو دپاره ځان اوږې کوي چې دا تا وخوري. او اوس سوچ په دې خبره وکړئ چې هغه جینۍ ورسره څه کول هغه مار ورسره څه کول. په ژوند کې زمونږ داسې ماران پیدا شي چې مونږ ورسره څه کوو او دی راسره څه وکړو. او که د دې